د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ، پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. طالبانو له پنجشیر څخه د خپلو 10 جنګیالیو مړي پروان ته لیږدولي دي. پروان کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې طالبانو د خپلو 10 جنګیالیو مړي دغه ولایت ته لیږدولي دي. ځایي سرچینې هشت صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې وایي چې دغه شمېر طالبان د پنجشیر په بېلابېلو سیمو کې له مقاومت جبهې سره د وروستیو نښتو په پایله کې وژل شوي دي. سرچینې زیاتوي چې طالبانو دغه مړي د پروان ولایت غوربند، توپدره، خالزایي او نورو سیمو ته لیږدولي او ښخ کړي دي. له دې مخکې سویلي ولایتونو ته هم د طالبانو د جسدونو د لیږدولو په اړه راپورونه خپاره شوي وو. د ویلو ده چې د تېرې اونۍ له لومړیو راهیسې د پنجشیر ولایت په بېلابېلو برخو کې د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. په دغو نښتو کې دواړو لوریو ته درنه تلفات اوښتي دي. او ملګري ملتونه وایي په پنجشیر کې د اسیرانو د وژلو ادعاوې باوري ښکاري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما وایي په پنجشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د اسیرانو د وژلو د ادعاوو ریپورټونه باوري ښکاري. د طالبانو حکومت تېره ورځ وویل چې په پنجشیر کې د طالب وسلوالو لخوا د جنګي اسیرانو د وژنو د ادعاو په اړه پلټنې کوي، او که ورته ثابته شي چې دا ویډیوګانې تازه او د پنجشیر اړوند دي، نو د وژنو له عاملانو سره به حساب کتاب وکړي. په یو بیان کې چې نن پر ټویټر خپور شو، یوناما ویلي چې د دې وژنو عاملان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. په بیان کې یادونه شوې چې په دې اړه د طالبانو پلټنې باید رڼې وي څو جدي وګڼل شي. قدرمنو دوستانو، له ملتیا مو مننه.